عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي ان للحسنه ضياء في الوجه وې د نیکی د پاره خپل آثار دي هغه اثر یو ده ضياء في الوجه چې دې په وجه باندې انسان په مخ کې الله رڼا پیدا کړ نورانیت په انسان په مخ کې اگر کرنګ نه بتوري د مخ کې به خپل نورانیت دویم ونورا في القلب د زړه کې بدن رڼای حق او باطل تمیز بکولش او سعه في الرزق دا غي پوجا به د رزق کې الله پر اخیره ولي وقوه في البدن او بدن کې به د قوت قران کارونه با کولش او بل محبه في قلوب الخلق د خلق بزرونه کې با تاسو مینه محبتي هغه کسان چې ته ویریدل هم نه استاد صفات به اوریدنه کوي تاسو به مینه کوي دعا بدل کوي